السلام علیکم ستړي مشئ وخت مو پخیر. تاسو ته له وزیر نیوز څلوېښت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1415 هجري لمریز کال د حمل یاوري 11مه چې د 2014 زیږدیز کال د اپریل له 20 سره برابره ده. زه رسا یم او تاسو ته له وزیر نیوز څلوېښت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. ایران پر امریکایي جنگي بېړیو د ډرونونو بریدونه کړي دي. دا اقدام وروسته له هغه ترسره شو چې د امریکا ځواکونو د ایران یوه سوداګریزه کښتۍ ونیوله. د امریکا په لویزیانا ایالت کې د کورني تاوتریخوالي خونړۍ پیښه شوې ده او د جاپان په شمالي سیمو کې له یوې پیاوړې زلزلې وروسته د سونامي خبرداری اعلان شوی دی. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. ایران پر امریکایي جنگي بېړیو د ډرونونو بریدونه کړي. دا اقدام وروسته له هغه ترسره شو چې د امریکا ځواکونو د ایران یوه سوداګریزه کښتۍ ونیوله. ایراني لوري د امریکا د اقدام سمندري غلا بللې او ټینګار کړی چې د سوداګریزې کښتۍ نیول د اوربند ښکاره سرغړونه ده. دغه راز د ایران لوړپوړو چارواکو د ولسمشر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر په ګډون مخکې خبرداری ورکړی و چې د امریکا دغه ګام به بې ځوابه پاتې نشي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دغه کښتۍ په عمان کې هغه مهال ونیول شوه چې د امریکایي ځواکونو له محاصرې وتلو څخه یې هڅه کوله. د امریکا په لویزیانا ایالت کې د کورني تاوتریخوالي خونړۍ پیښه شوې. امریکایي چارواکو ویلي یو وسلوال کس د شریوپورټ په ښار کې خپل 7 ماشومان او یو بل ماشوم وژلي او وروسته د پولیسو له لوري په ډزو وژل شوی. د پولیسو په وینا پیښه په یو کور کې رامنځته شوې چیرې چې د 7 ماشومانو جسدونه وموندل شول او 8م ماشوم د تېښتې پر مهال وژل شوی. د ماشومانو عمرونه له 14 کلونو پورې ښودل شوي دي. لومړني معلومات ښیي چې شکمن کس لومړی پر خپلې مېرمنې ډزې کړي او وروسته یې ماشومان په کور کې وژلي. چارواکي زیاتوي چې 2 ښځې ټپیانې دي او دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې وضعیت یې نازک بلل شوی. پولیسو تر اوسه پورې د بریدګر پیژندګلوي نه ده اعلان کړې. د راپورونو له مخې په امریکا کې له عامو خلکو سره د وسلو شتون بیا د خلکو ژوند اخیستی دی. له دې مخکې په ښوونځیو باندې د بریدونو بیلګې لرو چې زده کوونکي پکې په ډله ییزه توګه په نښه شوي دي. کارپوهان د دې حالت د رامنځته کېدو لامل د ډېرېدونکو نشه یي توکو د کارونې، د اقتصادي نا انډولتیا او د رواني ناروغیو د پراخېدو له امله ګڼي. د ډونالډ ټرمپ په وینا د امریکا یو لوړپوړی پلاوی د جي ډي وینس په مشرۍ د اسلام آباد پر لور روان شوی او تمه ده په راتلونکو څو ساعتونو کې هلته ورسیږي. د نیویارک پوسټ د راپور له مخې په دې پلاوي کې سټیو ویټکاف او جیرډ کوشنر هم شامل دي. ټاکل شوی دوی د تهران سره د خبرو د بل پړاو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. بلخوا ایراني چارواکو د امریکا له لوري د بندرونو محاصره د اوربند څخه سرغړونه بللې او ټینګار کړی چې دا مهال له واشنګټن سره د نویو خبرو کومه طرحه نه لري. ټرمپ همداراز خبرداری ورکړی چې که دغه خبرې پایله ورنه کړي امریکا به د ایران د انرژي بنسټیز تاسیسات او نورو مهمې زیربناوې بیا هدف وګرځوي. د نتنیاهو د فساد محکمه یو ځل بیا وځنډېده. د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د فساد اړوند محکمه د امنیتي او ډیپلوماټیکو اندېښنو له امله یو ځل بیا ځنډول شوې. د اسرائیل ټایمز د راپور له مخې محکمې د نتنیاهو د نه ګډون غوښتنه منلې او ټاکل شوې دوشنبې د هغه پر ځای نوی شاهد وړاندې شي په داسې حال کې چې د سې شنبې اورېدنه لغوه شوې ده. د نوموړي وکیلان وایي هغه د امنیتي او ډیپلوماټیکو شرایطو له امله په دې اونۍ کې په محکمه کې ګډون توان نه لري. دا قضیه چې په اسرائیل کې له جنجالي دوسیو څخه شمېرل کېږي لا هم روانه ده او د نوې نیټې اعلان به وروسته وشي. او وروستی خبر ده چې د جاپان په شمالي سیمو کې له یوې پیاوړې زلزلې وروسته د سونامي خبرداری ورکړل شوی. د دغې زلزلې شدت 7.4 درجې ښودل شوی. نن دوشنبه د ځایي وخت له مخې د مازدیګر په 4 بجو او 53 دقیقو رامنځته شوې. چارواکو خبرداری ورکړی چې د سمندر څپې ښایي تر 3 مترو پورې لوړې شي او له همدې امله یې له خلکو غوښتي چې ژر تر ژره د سمندر له غاړو او نږدې میشتو سیمو څخه ووځي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. تر اوسه د دې پیښې له امله د اوښتو احتمالي زیانونو په اړه کره معلومات نه دي خپاره شوي. بهرني خبرونه همدومره وو. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبا خپرونې د الله په امان.